ټولو لیدونکو ته سلام او درنښت هیله ده ښه اوسئ له بدلون یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې تاسو د دغه ویډیو شاهدان یاستئ. راځو په نړیوال جام کې د نن سیالۍ چې نن به کومې لوبډلې سره مخ کیږي او همدارنګه پوینټ ټیبل ته راځو چې کومې لوبډلې او په کوم مقام باندې قرار لري. البته لومړی لنډه کتنه تیرو لوبو ته کوو. نن څو شېبې وړاندې د ویسټ انډیز او یوګانډا ترمنځ سیالۍ ترسره شو چې لومړی ویسټ انډیز پکې بیټینګ ترسره کړ او په شل اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره دوی د 103 منډې ترلاسه کړې او 15 لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې یوګانډا لوبډله یوازې 9 منډو باندې وسوځېده او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دوی 12 اورونه ولوبول او یوازې 9 منډې ترلاسه کړې. د 104 منډو په سر توپیر یې دغه سیالۍ ویسټ انډیز ته وبایلله. ورسره څنګ کې د استرالیا او انګلستان ترمنځ تېره شپه سیالۍ ترسره شوه چې پکې استرالیا بریا ترلاسه کړه. استرالیا لومړی بیټینګ وکړ، په شل اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره دوی 201 منډې جوړې کړې او په ځواب کې انګلستان لوبډلې په شل اورونو کې 115 منډې جوړې کړې چې شل اورونه دوی پوره ولوبول او 6 لوبغاړي هم وسوځېدل. د 14 منډو په توپیر دغه سیالۍ دوی استرالیا ته وبایلله. ورسره څنګ کې د نیدرلند او ساوت افریقې ترمنځ سیالۍ ترسره شوه تېر ماښام چې په جالبه سیالۍ وه. لومړی نیدرلند بیټینګ وکړ چې په شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو د 103 منډې جوړې کړې او د 104 منډو هدف یې وټاکه. ورسره څنګ کې په ځواب کې ساوت افریقې لوبډلې په 13.15 اورونو کې دغه هدف ترلاسه کړ او 6 لوبغاړي د دوی هم وسوځېدل. په پیل کې دوی له ستونزو سره هم مخ وو. په 3 منډو کې د دوی 3 لوبغاړي سوځېدلي وو چې بیا په لنډو ملګرتیاو سره دوی وکولی شول چې دغه هدف ته ورسیږي او دغه هدف یې ترلاسه کړ. په 4 وکټو سره دوی دغه بریا ترلاسه کړه او 7 توپونه یې هم له ځان سره درلودل. نن بیا هم د شپې ډیره جالبه او جذابه لوبه د هند او پاکستان ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. ماښام 7 بجې به دغه سیالۍ ترسره کیږي د افغانستان پر وخت. ورسره څنګ کې د عمان او سکاټلند ترمنځ په 9:10 دقیقې به سیالۍ ترسره کیږي چې دا هم ډیره جالبه سیالۍ به وي او دوی لوبډله هغه د دوی لوبډلو توازن ته په کتو سره البته دوی توازن سره تر څه نه څه یو شکل دی او هغه توازن ته په کتو سره به دوی ترمنځ سیالۍ ډیره جالبه وي او ډیره به ښه وي. نو دوی سیالۍ ته به هم په تمه اوسو. خو د نن جالبه سیالۍ دی هغه ډیره چې جالبه ده هغه د پاکستان او همدارنګه د هندوستان ترمنځ سیالۍ دی چې ډیره به جالبه وي او تر ډیره به مینوال هم په تمه په نړیوال جام همدارنګه په آسیا کپ سیالۍ کې به تر ډیره لوبډلې او مینوال چمتو وي چې په تمه البته چې دغه سیالۍ وګوري. راځو د لوبډلو نوملړ ته چې کومې لوبډلې په کوم موقف کې دي او په کوم مقام سره دي. په ای ګروپ کې تر اوسه مهاله پورې امریکا لوبډله په سر کې د دوی 2 سیالۍ کړي دي، دواړه یې ګټلې دي. یوه هم له پاکستان څخه وګټله چې دا هم ډیره جالبه سیالۍ ترسره شوه. د دوی سیالۍ سوپر اور ته لاړه او په سوپر اور کې بالاخره امریکا لوبډلې وکولی شوی چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه سیالۍ په خپل نوم سره پای ته ورسوي. نو ډیره جالبه سیالۍ هم ترسره شوه. د امریکا لپاره لومړی ځل و چې دوی نړیوال جام ته راځي او بیا په نړیوال جام کې پاکستان غوندې لوبډلې ته ماتې ورکوي. په دویم ځای کې بیا هند لوبډله ده چې یوه سیالۍ کړې هغه یې هم ګټلې ده. په دریم ځای کې کاناډا لوبډله ده، 2 سیالیو کې یوه ګټلې یوه بایللې ده. او څلورم ځای کې پاکستان لوبډله ده چې یوه لوبه یې کړې ده هغه یې هم په امریکا لوبډلې بایللې. او 5م ځای کې ایرلند لوبډله ده چې په 2 سیالیو کې د دواړه سیالۍ بایللې دي. په بي ګروپ کې بیا استرالیا 2 سیالیو کې دواړه ګټلې په سر کې قرار لري 4 پوینټونه. سکاټلند 2م ځای کې دی، 2 سیالۍ کړې دي، یوه یې ګټلې ده او یوه یې هم مساوي پای ته رسېدلې ده له انګلستان سره یا انګلند لوبډلې سره.
په دریم ځای کې نامیبیا لوبډله ده چې 2 سیالۍ کړي، یوه ګټلې یوه بایللې ده، 2 پوینټونه لري. څلورم ځای کې انګلند لوبډله ده چې 2 سیالۍ ترسره کړي ده، یوه هم ترسره نه شوه د باران له کبله چې مساوي پای ته ورسېده، یوه یې هم بایللې ده. په استرالیا باندې عمان لوبډلې بیا 2 سیالۍ کړي، دواړه یې بایللې دي. په سی ګروپ کې چې افغان لوبډله هم پکې قرار لري، افغانستان په سر کې دی، 2 سیالۍ کړي دي، یوه یې له یوګانډا او بله هم له نیوزیلند څخه وګټله. دویم ځای کې ویسټ انډیز دی، 2 سیالۍ کړي دي چې دواړه ګټلې دي له یوګانډا او پینجي او پاپویا نیوګیني څخه دوی دغه سیالۍ ګټلې ده او راتلونکې سیالۍ به دوی له نیوزیلند سره وي چې د نیوزیلند لپاره برخلیک ټاکونکې وي. که چیرته نیوزیلند لوبډله په دغه غواړي نړیوال جام کې پاتې شي نو باید دغه سیالۍ دوی له ویسټ انډیز څخه وګټي. په دریم ځای کې یوګانډا ده چې 3 سیالۍ کړي دي، یوه ګټلې ده او 2 بایللې، 2 پوینټونه لري. پاپویا نیوګیني 2 سیالیو کې دواړه بایللې دي او کوم پوینټ نه لري. نیوزیلند 1 سیالۍ کړې او هغه هم په افغانستان بایللې ده. په ډي ګروپ کې ساوث افریقا لوبډله په سر کې قرار لري، 2 سیالۍ کړي، دواړه ګټلې دي، 4 پوینټونه لري. بنگلادیش لوبډله دویم ځای کې دی، په یوه سیالۍ کې یوه ګټلې ده، 2 پوینټونه لري. همدارنګه نیدرلند لوبډله دریم ځای کې ده، 2 سیالیو کې یوه ګټلې یوه بایللې، 2 پوینټونه لري. نیپال لوبډله څلورم ځای کې ده، 1 سیالۍ کړې، هغه هم بایللې ده. د سریلانکا لوبډلې هم په دغه نړیوال جام کې وضعیت خراب دی، په ټوله کې 2 سیالۍ کړې تر اوسه مهاله، دواړه یې بایللې دي او کوم پوینټ نه لري. نو دا هغه لوبډلې وي چې نن به سیالۍ ترسره کوي او یا هم د تېرې ورځې سیالیو په اړه معلومات درکړل او د نړیوال جام د پوینټ ټیبل په اړه باندې چې کومې لوبډلې په لومړی او دویم مقام باندې قرار لري. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو، ښې چارې الله مو مل شه.